د دې ښځې دا اوښکې د سم داسې راویلې کي چې مخکې د شپول جوړ کړي نور ډېر زیات دی سپر دی جوړ کړي سپر او شاته د ویښته واړه کړي مخې ته د سټوکې پرېښي زما دا مزاج زه درته شریعت یادوم ته ماته مزاج نیغ نیغ کې نوجوان چې د کافرانو په نقش قدم ژوند تېري دا پلاستیک پیل دی ووایه شریعت کې به ټول ویښته یو مرئ چې مخې ته 2 انچۍ شاته به هم 2 انچۍ چې 3 انچۍ به ټول به یو شاني که ستا د سر په ویښتو کې یو طرف ته ویښته زیات دي او بل خوا کم دي دې ته قضا وي او حدیث کې صراحتا ذکر دي نهى عن القضا ووایي موږ په ویښتو کې په بال ویښتو جوړولو کې بال بنانې مې د شریعت پابند یو د څه پابند یو چې ته دا وایې چې امریکا پیل ده د ما دا 2021 نوجوان د لباس خوراک څښاک توجه چال چلن کلام گفتگو دا د غیرو په طریقې نه هغه پیل دي نه چې موږ کفر نه نقل کوو پاس کیږو که پیل کیږو به راشي او صحابه د چا نه نقل کیږي صاحب ابو بکر صدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي عمر فاروق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کوي عثمان غنی د رسول الله نقل کوي حیدر کرار صاحب ذوالفقار شوہر بطول داماد رسول پدر حسنین کریمین سیدنا علی المرتضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کئی صحابہ د نبی نه نقل کئی که تا لیدلی نی ستاسو جماعتونو کې په ظلمال شته که نشته په ظلمال کې چې حدیث ذکر کوي نو پهله ذکر د راوي دی او حدیث ذکر کوونکي موږ ته رارسوونکي صحابي دی څوک دی نو صحابي جسے صحابي د نبی نه نقل کوي پښتونه ته د انګریزانو نقل کوي صحابي د نبی نه نقل کوي نبی پاس دی د نبی نه نقل کوونکي صحابه ټول پټول پاس دی او کفر پیل دی کم نوجوان چې د کافرانو په نقش قدم ژوند تېري دا پاس دی که پیل دی ووایه نو موږ د شریعت پابند یو غم کې خاده کې اخلاقیات کې معاشرات کې صنعت کې حرفت کې صدارت کې وزارت کې کاروبار کې زندگی په هر موړ کې موږ د څه پابند یو د پښتانو کې بعضې پښتانه وایي یاره جي زما طبیعت داسې دی یاره جي زما دا مزاج زه درته شریعت یادوم ته ماته مزاج نیغ نیغ کې نه زه درته شریعت قرآن او حدیث یادوم ته ماته طبیعت نیغ نیغ کې وایه د شریعت په مقابله کې د طبیعتونو سه حیثیت شته د شریعت په مقابله کې د رسمونو رواجونو سه حیثیت شته دا پلان کې کار تاسو ولې کوئ مردان کې یاره دا زموږ د کلي دستور دی ښه ولې کوئ دا زموږ د علاقې دستور دی دغه بل کار ولې کوئ توجه دا زموږ د خاندان دستور دی افسوس تا زما د نبي طریقې ته خپل دستورونه وي تا د خاتم الانبیا محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی نورانی طریقه اور توجه چې سنت طریقه موجود ده او چا د سنت په مقابله کې رسم شروع کو اشرف علي تانی صاحب ذکر کړي وی دی وی چې نعوذ بالله استغفر الله دا سنت طریقه ډیره ښه نه ده دا موږ چې کوم رواج کوو دا اصل دی وی دی د پیغمبر سنتو ته سپک وکته او چا چې د پیغمبر سنتو ته سپک وکته دا په هر موړ په هر میدان کې ناکام هم دی پیل هم دی او دی بچری هم خوشحالي ویني نه شادي خانه آبادی جب شریعت په مطابقی او چې چا په ودونو کې ګانا بجنه ډنګ ډنګولو کارن پنګارن دا کارن مس مردان راوسته په ودونو کې ډمانی جلاګانې راوسته چې څوک بیا هغه شادي خانه آبادي نه ده بیا هغه د شادي خانه بربادي او پښتانه یو ټکي بل کوي پته نه دلته کوي که نه کوي وایي واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مزه کوي خلک وایي که نه وایي تاسو نه یادوم ښه خلک یادوم خلک بل ملک دي خلک وایي واده په ډنګ ډنګ مړې په جړا مزه کوي د چا واده دی کامران دا د واده دا موضوع یو طرف ته کوو د مړي خبر راواخلې مړې په جړا مزه کوي پلار دې مړ دی ته جاړي مور دې مړه ده ته جاړي زنانو ته وایم خاوند دې مړ دی ته جاړي ما وی ته ځکه جاړې پلار پسې خپای ما وی ځکه جاړې مور پسې خپای ما وی ځکه جاړې خاوند پسې خپای دا خو نن پوه شوم ته وی مړې په جړا مزه کوي ته خو مزوله جاړې الا ته خو مزوله جاړې او الله دې خوشحالي راولي غمونه نه خو که چېرته غم راغی قاري صاحب او ښځو ورته جړل که نه
نو یو زنانه ته په غوږ کې ووایه وایي مفتي سردار په توجه سره وایي چې بس که بس که ډېره مزه دې واغسته. دا خو دوی په خپله وایي مړې په ژړا مزه کوي. قسم بالله دا مزو له جاړي. دی په غم نه وي، دا په غم نه وي، دا په ژړا، دا ژړا د دوی مزه ده. دوی ته په ژړا کې مزه میلاویږي. ګوډ لک مزې دپاره. انسان کمزوري دی. او زنانو کې خپله تجربه بعضې باید څیزونه زنانو زده کړي، تاسو سړو اډو زده کړي نه دي. په هغې کې زنانو په دې ژړا کې باقاعده پي ایچ ډي کړې ده. ته ګور ته د غر په شان سړی، قسم بالله تاسو هر څه برداشت کولی شئ، د ښځې اوښکې نه شئ برداشت کولی. چې داسې لږه درته وجاړې، دا بریتور پښتون، دا پهلوان پښتون، دا غیرتي پښتون، دې هر څه برداشت کولی. د دې ښځې دا اوښکې سم داسې راویلې کي. توجه بلکل یې راویلې کوي. راویلې کوي که نه راویلې کوي؟ ته هر څه دې د ښځې اوښکې نه شي برداشت کولی. او که لا مروره شوه، وا وا، او که لا مور پلار کره لاړه، وا وا. توجه